دلته خبره د رښتیا کولو څه فایده ده دلته خبره د رښتیا کولو څه فایده ده دغو کڼو ته د وینا کولو څه فایده ده. زموږ سره ایثار خټک صاحب موجود دی، ملګری د هغوی نه ترنم فرمایش کوي. نو په ترنم کې به کلام غواړو. مننه شکر الله شاداب صاحب، ستاسو او ستاسو د کارس ټي وي. ترنم خو زما دومره ښه نه دی، خو دا علم صاحب هغه ترنم مې خوښ شو، نو کېدای شي چې هم په دغې ترنم کې ته زه دلته خبره د رښتیا کولو څه فایده ده دلته خبره د رښتیا کولو څه فایده ده دغو کڼو ته د وینا کولو څه فایده ده. ته لکه شمع ځان سېزې چې مو روښان شي وطن، ته لکه شمع ځان سېزې چې مو روښان شي وطن، خو د ړندو ته د رڼا کولو څه فایده ده دغو کڼو ته د وینا کولو څه فایده ده. که حج ته لاړ شې په حرم کړې لاسونه پورته، که حج ته لاړ شې په حرم کې کړې لاسونه پورته، خو بې اخلاصه د دوا کولو څه فایده ده دغو کڼو ته د وینا کولو څه فایده ده. د مرګ نه وړاندې توبه ګار شه چې جنت وګټې، د مرګ نه وړاندې توبه ګار شه چې جنت وګټې، په زنګ کدن کې د جړا کولو څه فایده ده دغو کڼو ته د وینا کولو څه فایده ده. د ځان فایدې سره د بل د ځان فایدې سره د بل فایده هم غواړه مدام، د ځان فایدې سره د بل فایده هم غواړه مدام، د میم زرما ټوله زما کولو څه فایده ده دغو کڼو ته د وینا کولو څه فایده ده. منم وسله هم ضروري ده د لښکر دپاره، منم وسله هم ضروري ده د لښکر دپاره، خو بې ایثاره د غزا کولو څه فایده ده دغو کڼو ته د وینا کولو څه فایده ده. ایثاره لاړې د شپېتو شوې اوس خو خدای یادوه، ایثاره لاړې د شپېتو شوې اوس خو خدای یادوه، اوس تا ته فکر د دنیا کولو څه فایده ده دغو کڼو ته د وینا کولو څه فایده ده دلته خبره د رښتیا کولو څه فایده ده. مننه چې ډېره